डॉक्टर साहब भी कहने छी पुलिस वाला चुप करते गए ना वृक्ष स्तर्गु में बद लगी दीड़ी घर का सचिदात जलसाए करे ताश कई ताश कई नो वागाने प्रदी पटिता वर रवाने शुए नो दे ताश दाशी कई ओ यखुदाय रावाड़े यखुदाय रावाड़े यखुदाय रावाड़े यखुदाय रावाड़े यो खान नौकर ले गए दी कली तसकार पसे आ नौकर वापस रामंडी खान वर्ते लाकार देव के वेले ना वेले वाली वलदा कली खुदा से जालिमान खलकु च पे खुदा वागाने सरोले वल मावी च खुदा खबर च पे मोहब्बत से कई राश तख्ता नो मंग वाल च या खुदा अमेरिका तबा के या खुदा अमेरिकनियान मंग मिंबरान कऊ या कनी को अमेरिकनियान ला वोट वर्कऊ अमेरिकनियान ला हुकूमत वर्कऊ कऊ या कनी को मंग खुदा पाक च मंग पख्ता उस्तमा तवाय पे ईमान چې د سړی په ځای خر راواله مولور ورته نکاح کوم نو ګناه د خر د کزما ده نو موږ چې خپل نکاح خر سره په خپل وتړو نو د خر کار څه ده لتهوال نو بیا جاړی ولې جاړی ولې موږ ته استړا نه راځي زه خپل زړه کې ښه مطمئن یم والله چې زما عمر زما دا افتاب شرپاو ژوندی دی او دا بلور صاحب دین ژوندي دي ما پسې راله چې ستا مقابله کې سړی نه ودرو ته به انا پوز ممبر کېږي د قومي اسمبلی مال که به ودرېدم نو د سړي زوی به نه یم زه د دې قوم ممبري نه کوم وی چې ولې مال ما خوب لیدلی چې ښځې لاندې به کېنم تاسو ټول هلکانو کې به وی که نه پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر یہ بم که نه به دا کنجرانو به وی که نه به وی مال ما خوب لیدلی دی چې سرې شونډې نری غاړې لاندې به کېنم ما 40 کاله ښځو پسې ډرامې کړي دي اوس به زه د ښځې لاندې ناست یم والله کې ودرېږم ٹھیک شو بیا را پسې 90 کې راله چې ستا مقابله کې مونږ سړی نه ودرو مال که به ودرېدم د سړي زوی به نه مولانا فضل الرحمان وایي سیټ خرابې مال خدای دې په تندر دا سیټونه ولګي په تندر نه ودرېږم ویل ولې مال ما خوب لیدلی دی چې د ابټاباد هجړه لاندې به ناست یم همغه و که نه زه به زوړم وی اوسه پورې په ممبرو او وزارتونو کې او الله دې زما هغه اومه پېړۍ د دې قوم د ممبرۍ او د وزارت نه ساتي الله دې داسې څوک نه شرموي لکه دا تېر شوي وزیران چې وشرمېد اوس بیا مور راغلې ده په مړو ګرځي چې چېرته مړی خو نه دی شوی چې دوا ورته کړو مونږ څه کوو چې چا مړو لځو ماله چې څوک وایي دا پلانې مړو خامخا ورشه مال مړ شوی نو خلاص خخوی مړی ژوندی نه کې مال نه مال زه خو یم چې ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ما په ډیران سپوتو غورځوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا ازمکه بم چې زه ورشم ازمکه به مو وایي چې دا څه پلیت راغلی دی زه په ډیران د غورځولو قابل یم چې سپي مې وخوري او بزرگ وی بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی بزمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد که مرا خراب کردی تو بسجده ریائی زدی پلی تکڑم چی دا دریاکاره سجده تو ما لگئے ازمکه بم را پوری خپای چې مونږ غوندې پلیت لاندې ورشي مرشي زورک شمرشي
مال ما په عمر کې د خپل مړي جواب چاله کړی دی، چاله کړی شي مړ تر اوسه کال زما تر مړو دا زما مرګري ناستي په دې سټیج د پاسه دوی له قرآن ورکه تاسو ته خبرې پته نه یو ته مې دی دا 2-3 میاشتې مخکې زما سکه د ترو دا یو لور پاتې و هغه مړه ده کور ته لاړم زنانه مې ځان سره کوي لاړو خخم کوم خام ته رالم عربو کې چې مړ شو خلاص دلته به راشي چوټای صاحب پلاني کلي ته چوټای پلاني ته چوټای مليان په تقریر کې چې څومره ډېر خلک په جنازه راجمع شي ثواب یې ډېر دی او چې دله خپت نس جمعات له یو سیم ثواب یې ډېر عذابونه دي ډاکټر صاحب د پولیس بدمو آیا دا پولیس خدای په دې قوم عذاب نازل کړي دا مجسټریټان الله په دې قوم عذاب نازل کړي دا قوم د دې قابل دی چې جیب لټول خود څه کوي چې دې کونه کې ګوتم ورته دا قوم د دې قابل دی دا ډېر پلیت قوم دی خو وګورئ اخیری خبره واورئ اخیری مجسټریټان تاسو وایي مجسټریټان انګریزانو انګریز مجسټریټ دلته د انګریز په حکومت کې یو سړی باندې 2 کاله قید سزا وخېجوله چې تما 2 کاله قید ا سړی ورته په عدالت کې وې چې ستا خزه داسې کړ انه کوټان پر اپاسې دو په سړی ورټوپ کړ چې کنسل دی وکړه مجسټریټ ته دا مجسټریټ ورته انګریزي کې وایي چې وای څه چل دی ول چې کنسل وکړه ول څه کنسل وکړه ول وی چې ستا خزه داسې کوم تا ته وي مجسټریټ په خنداش ورته وایي چې impossible she is London impossible دا ناممکنه ده د چې کومه کنځلو کې چې ستا خزه داسې کوم دی زما خزه داسې کولای نشي impossible دا ناممکنه ده she is London زما خزه لندن کې ده دی نشي ورسېده پرې بیا کېد مې ورته معاف کړ مجسټریټ دی ته وایي په دې قوم کې نه د انګریز اخلاق شته نه پکې د پیغمبر اخلاق شته خدای خبر دا سب بلا دي دیکھو گورے 13 ورځو کې په امریکا د خدای داسې تباہ کی چې چره تباہ نه او یو اصول دی پکې د امریکای وزیر اعظم په موټر کې روانو او سیګار په لاس کې او د سیګار ایره داسې پر سړک بار غورځولا پر رډار باندې اطلاع شو چې د سیګار ایره په سړک غورځولا گرفتاری کړي وزیر اعظم یې ونیو پرچای په ورکړه او چالان کړو تاریخ ورکو چې پلانی تاریخ بتا عدالت کې پیش کیږي تا بے ځای د سیګار ایره ولې غورځولې ده دلته زمونږ ورمړو خره په لار رواني د ګنډېرو ګوتای په لاس کې چا به ګیرې د چا به سنت اغوستي په نالت کوم خدایم غرب چا به صاحبه کېلا اغوستي پوستکې به په سړک غورځي دی به وغورځي بل چې پرال چې په خپل کې خپل خپل تلان دا څه قوم دی یا دا څه ملک دی به وګوره پرون مې یو ځای کې وې مهذب قوم ناستو کرنیلان میجران ډاکټران انجینیران دا ناستو ټول جی دا عمل کی ټیکنالوژي داسې او ټیکنالوژي داسې او لکه سبم دا ټیکنالوژي ټکه ډېر زاوتول ټیکنالوژي ما ورته وایي چې ټیکنالوژي ویاو مال شرم وکړي هندوستان تا سره آزاد دی د میخ نواله تر وای جاس پورې خپل جوړی کنه جوړی د میخ نواله تر وای جاز او بحری جاز پورې کپڑے خپل موټر خپل سایکل خپل رشکا خپل لارې خپل جاز خپل دوی خپل خود کفیل ملک چین تان رستو آزاد دے نن یو سڑک تر کراچی ہائی وے جوڑی گی
نا دومره چینیان هم ورته راوستي سړک پرې جوړوي دومره دا چیف انجینیر دی دا ایگزیکټیو انجینیر دی دا ایسی دی دا ایکسیم دی دا ایس ڈی او دی دا پلانې دی دا ایریگیشن دی دا ټیریگیشن دی دا پلانې دی یو سړک جوړولو اهلیت د پاکستان په محکمو کې نشته دی یو سړک په 45 کال کې تا سړک جوړول زده نه کړل تا له شرم نه درځي تا د انجینیرنګ یونیورسټۍ له شرم نه ورځي ستا د ساینس پروفیسرانو له شرم نه ورځي چې تا تر اوسه پورې یو میخ جوړ نه چین تا نه وروستو آزاد دی نن تا له هایوې سړکې جوړوي ته 45 کالو سو چې آزاد یې د اورمړو خر یې خپله سنبی ګرځی زمونږ انجینیران تر 2 بجو دفتر کې بسکټې خوري 4 بجې امبر سړی میخې ساتلي دي پراني دي صدر روټه سرولو له بوځي ورک شي خو ورک جلسې دي هسې نخرو له راغلي په ایمان که نه جلسې